سلامونه په لندن کې مو د بي بي سي پښتو ټلویزیون نړۍ دا وخت هرکلی کوو د خپرونه کې کابل په تیارو کې له 2 اونیو راهیسې له ازبکستان ورلېږدېدونکې برېښنا پرې شوې خلک یې د چارې غوښتونکي دي سوریه کې د جګړې پای ته رسولو په اړه د نړیوالو ځواکمنو له جوړجاړي یوه ورځ وروسته د وسلوالو مخالفانو ډلو بي بي سي ته ویلي دوی جګړه نه دروي د کنیا ځغاستونکو ډوپینګ درغلۍ او اولمپیک لوبې لګېدلي تورونه پرې ردوي خپرونه کې په اړه ځانګړی رپورټ لرو خپرونه کې پر دې سربیره د هسکو هیلو ښار د سعودي څو میلیارډیزه ودانیزه پروژه چې تش کورونه پکې ولاړ دي د یوه خریدار د بل د بېخوبۍ او نارامۍ ستونزه اوس یوه داسې آله راوتونکې ده چې د خریدو غږ به کموي د دې اونۍ کلیک کې ګورو جوړ تازه نړۍ دا وخت خپرونه کې ستاسې نظرونه لنډ خبرونه او نورې ډېرې په زړه پورې کیسې لرو خو پیل کې کابل کې د برېښنا نشتوالي له ستونزې کوو په افغان پلازمینه کابل کې له څه باندې 2 اونیو راهیسې برېښنا پرې شوې او خلک وایي د برېښنا نشتوالي ژوند تریخ کړی دی اوس مهال د کابل اوسیدونکي په 24 ساعتونو کې یوازې 2 او یا هم 1 ساعت برېښنا لري دوی له حکومته غوښتنه کړې چې د برېښنا نشتوالي ستونزې پر حلولو دې کار وکړي د دې ښار برېښنا وروسته له هغه پرې شوه چې څه کم 3 اونۍ وړاندې په بغلان کې د جګړو پر مهال له ازبکستان نه د ورلېږدېدونکې برېښنا یوه ستن چاپه شوه او بلې ته یې زیان واوښت حافظ الله معروف پرې له کابله ریپورټ لري السلام علیکم جوړ بخیر له بي بي سي نه ښایستې دا په کابل ښار کې له هغو سلګونو زرو کورونو یوه ده چې نږدې 3 اونۍ یې کور تیاره دی وایي په 24 ساعتونو کې 2 او یا هم 1 ساعت برېښنا لري د برېښنا نشتوالي یې د ژوند ډېرې چارې ټکنۍ کړې دي خو داست چند تقریبا در 21 راضی سوی برق نست چیتی استفاده نسو کولای چیتی نسو چارچولای ذخیره نسو ډکولای اتوکاری نسو کولای دا دویم کال دی چې په ژمي کې کابل له برېښنا محرومیږي ځایي خلک چارواکي ګرموي چې له تیر کاله یې زده کړه ونه کړه خو اوس تلپاتې حل پکار دی 2 کاله وړاندې افغانستان د متحده عربي اماراتو مالي مرسته جلب کړه چې د کابل د اوبو د ساحې څېړنه وکړي او د برېښنا بندونو لپاره امکانات وپلټي افغانستان په کور دننه یوازې 200 میګاواټه برېښنا تولیدوي او لویه برخه وارداتي برېښنا ده له ازبکستانه 300 میګاواټه واردېږي چې اوس په بغلان کې پرې شوې ده له تاجکستان نه په اوړي کې 300 میګاواټه خو په ژمي کې یوازې کندوز ته 80 میګاواټه برېښنا ورکوي له ترکمنستان نه 45 میګاواټه واردېږي او له ایران نه 120 میګاواټه کابل هغه ښار دی چې یو وخت پکې برېښنایي بسونه ګرځېدل خو اوس پکې ښاریان د موبایلونو د چارج لپاره سرګردانه ګرځي مجبور یم چې زه 10 دقیقې 20 دقیقې یا نیم ساعت مزل وکړم راشم دغه پلغشتي جومات مخې سره بټریګانې د موبایلو چارجېږي موبایلونه چارجېږي 10 افغانۍ یا 10 افغانۍ زه ورکوم مجبور یم چې د خپل مشکل حل کړم د افغانستان په نورو لویو ښارونو کې دا څو کاله د برېښنا له نشتوالي خلک سر ټکوي د کابل ډیری ښاریانو په دې وروستیو کلونو کې خپل ژوند د برېښنا له کارولو سره ډېر عیار کړی دی اونۍ څه چې ان ساعتونه نشتوالی نشي زغملی اوس چې برېښنا نشته ډیری یې له دغه ډول جنریټرونو کار اخلي خو برېښنا یې په ډېره لوړه بیه تمامیږي خو اوس چې کابل له دې حالات سره مخامخ شوی د دې لوی ښار اوسیدونکي وایي چې افغان حکومت باید په یوه ډول د دې ستونزې حل ته جدي فکر وکړي حفیظ الله معروف بي بي سي کابل له افغان پلازمینې کابله د برېښنا شلون سرخوږی خو افغان حکومت د دې ستونزې حلولو لپاره څه کړي حفیظ الله معروف یې په اړه د افغانستان برېښنا شرکت د مشرتابه پلاوي له غړي میرویس عالمي سره خبرې کړې او لومړی یې ترې پوښتلي چې د ستونزې هواري پر وړاندې خنډونه څه دي د دې اساسي ستونزه جنګ ده او جنګ موږ نشو تخمینولی چې څه وخت جنګ درېږي چې موږ کوم ځای چې موږ ته مربوط ده زه فکر کوم چې کله چې زمینه مساعد شي موږ آماده یو بالکل په یو ورځ یا 2 ورځې نهایت کې د لاین بیرته تړو او کابل ته برېښنا ورکوو خو که چیرې ماین پاکي نشي ساحه
او موږ ته اطمینان را نشي نو موږ نشو کولی واقعا چې لاین وتړو. اوس د پلازمینې کابل ډیر خلک برېښنا نه لري، ستاسو له نظره لنډمهالې حل لارې څه شی ده؟ تاجکستان هم 100 میګاواټه واردوو او تقریبا 80 میګاواټه موږ هر ماښام ډیزل جنراتورونه چالانوو. ګرچې هزینه یې ډېره ده برېښنا شرکت، خو دا مشکل موږ موقتي ګڼو، نو په هغه خاطر موږ کوشش کوو چې ډېر خلکو ته ضرر د بې برقي ونه رسیږي او محدودا که د کابل ټولې ساحې برېښنا لري، څوک 3 ساعته، څوک 4 ساعته، څوک 15 ساعته، په همدغه شکل کوشش کوو چې شفاخانو ته دوامداره برېښنا ورکوو چې خدمات یې راکوي. تقریبا له 2 اونیو ډیر وخت وشو چې په کابل کې برېښنا پرې شوې ده. راته اټکل کولی شي چې لوی زیان یې د عادي خلکو ترڅنګ چاته ډیر رسېدلی دی؟ خلکو ته ډېره خساره به زما په نظر صنعت ته او له هغه نه هم پورته خساره به د سکتور سرمایه‌ګذاري ته، ځکه چې خلکو اعتماد کمیږي. هغه سرمایه‌ګذاران چې حتی یو میاشت مخکې د دې تصمیم درلوده چې راشي افغانستان کې یو سرمایه‌ګذاري وکړي، او اوس چې ګوري چې برېښنا دومره بې اعتماده ده، نو بیا زه فکر کوم چې دا به ډېره غټه صدمه وي او په مجموع کې د حکومت ته به د حکومت اعتماد ته به ډېره غټه صدمه وي. د برېښنا نشتوالي په تړاو مو پر فیسبوک ستاسې نظرونه غوښتي وو. یو څو یې دلته لولم چې راغلي دي. جهانزیب جهاني له کابله لیکلي د برېښنا نشتوالي له امله د دفترونه، کارخانې، روغتونونه او دولتي ځایونه په ټپه ولاړ دي. عبدالله ساحل موسازی بیا لیکي د کابل په شمال کې اوسېږم، 14 کاله کېږي دی وایي چې برېښنا نه لرو. او رفیع الله لیکلي موږ لمریزې هندارې کاروو، لګښت یې یو څه دی وایي ډېر خو ښه کار کوي. د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه که نور معلومات غواړئ ویې ګورئ، ویې لولئ او یا هم واورئ، نو زموږ ویبپاڼې ته ورتلی شئ BBC پښتو.com. اوس هم د نړۍ له لارو باره یو څو نور لنډ خبرونه. بحرین کې احتجاجان د حکومت ضد یو لاریون کې له پولیسو سره نښتي دي. لاریونیانو وروسته له هغه د پولیسو پر زغروالو او جیپ ګاډو ډبرې د رنګ او هم پټرولو بمونه ویشتلي چې د حکومت ضد لاریون ټیټولو لپاره یې اوښکې بهونکی غاز پرې کارولی و. د خلیج د هېواد کې امنیتي تدبیرونه د یکشنبې په ورځ د عربانو پاڅون له 15 کلیزې مخکې ټینګ شوي دي. په مالي کې یوې اروپا ډلې انصارالدین ویلي د دغه هېواد شمال کې د ملګرو ملتونو پر یوې اډې برید دوی کړی چې 15 تنه سوله ساتي ځواکونه پکې وژل شوي وو. اروپاکو د برید کې په چاودېدونکو توکو یو بار ګاډی کارولی و چې د جمعې په ورځ کې ډال پر دې اډې ورختلی و. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د برید غندنه کړې ده. د برازیل لارو برڅه د پاسه 200 زره سرتیري پر دندو ګمارل شوي چې خلکو ته د زیکا ویروس په اړه خبرداری ورکړي. دوی به میلیونونو کورونو ته په دې اړه معلوماتي پاڼې ویشي چې څنګه د دې ناروغۍ لیږدونکي میاسو چاره وکړي. د برازیل روغتیا وزارت ویلي د 462 ماشومانو د زیږون نیمګړتیاو پخلی شوی چې باور کیږي لامل یې زیکا ویروس دی. په سوریه کې د وسلوالو مخالفانو ډلو BBC ته ویلي جګړه به ځکه نه دروي چې باور نه کوي روسیه به د دمشق حکومت په ملاتړ له بمباریو لاس واخلي. پر همدې مهال د سوریې ولسمشر بشار الاسد په یوه کمسارې مرکه کې د دې ټټر وهلی چې ټول هیواد به بیرته نیسي. نو پوښتنه اوس دا ده چې د سولې لپاره اوس کومه هیله پاتې ده؟ که څه هم د اوربند خبرې روانې دي، خو په دوی کوڅو کې نښې نښانې نه تر سترګو کېږي. د حلب په شمالي سیمه کې مخالفینو جګړه روانه ساتلې، خو په دوامداره توګه ځینې سیمې له ګوتو وځي. پر دوی روسیه په پرله پسې ډول هوایي بریدونه کوي او ډیر وځپل شول. ولسمشر اسد له همدې هوایي بریدونو ګټه پورته کوي او په دې وروستیو کې په یوه مرکه کې هم ډاډمنو چې ټول هیواد له مخالفینو نیولی شي. د مخالفینو په ولکه کې له سیمو زرګونه خلک تېښتې ته اړ شوي. د کډوالو ناورین د نړیوالو له غبرګون سره مخامخ شوی. موږ پر دې سلا شو چې په ټول هیواد کې د اوربند وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې د خپل روسي سیال ترڅنګ خبرداری ورکړ چې ښایي دا پلان بریالی نشي. سوریه بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دا مېرمنه وایي درمل او نور توکي نه لري.
یوې بلې مېرمنې موږ ته وویل نور نو له ولږې مري، سړکونه باید پرانیستل شي. که ټولې خواوې وسله په ځمکه کېږدي نو د نوي تړون له مخې به ملګري ملتونه وکولی شي دلته مرستې راورسوي، خو مخالفین ناهیلې پرېښي. موږ جګړه نه بس کوو، ځکه د انقلاب راوستلو په موخه مو جګړه پیل کړه. د سوریې خپلواک پوځ به کلابندو سیمو ته بشري مرستې راوړي، خو موږ له روسیې پوښتو تاسو به کلابندو سیمو ته د بشري مرستو رسولو لپاره هوایي بریدونه ودروئ؟ تر اوسه خو یې ځواب نه دی. له ټولو هغو مخالفو ډلو سره چې BBC خبرې وکړې یو هم چمتو نه ښکاري چې وسله پر مځکه کېږدي. دوی وایي تر څو چې د روسیې هوایي بریدونه روان وي دوی به جګړه جاري ساتي. د سوریې د خلکو ناخوالې کینیا وروسته له هغه ښایي سږ کال له المپیک لوبو منع شي چې د ډوپینګ یا درغلۍ ضد نړیوالې ادارې ته یې د بدني ځواک سیالیو کې د درغلیو ستونزې حلولو وروستۍ نیټه ترې تېره شوه. کینیا به د هغو هیوادونو څار نوملړ کې وي چې د دغې ادارې له کړنلارې د سرغړونې خطر سره مخامخ دي. BBC د کینیا ایتن خارګوټي ته ورغلی چې د دغه هیواد تر ټولو غوره ځغاستونکي پکې روزل کیږي. دا د کینیا اټین په خارګوټي کې یو له ځانګړو سپورتي مرکزونو دی چې د ریفت په دره کې دی او د کینیایي اتلانو کور بلل کیږي. د کینیایي لوبغاړو پر وړتیا تیر کال د بیجینګ په نړیوالو سیالیو کې پوښتنې پیدا شوې. د دې لوبو د 1500 مترو منډې په سیالیو کې د کینیا اتل اسبل کیپروپ د سرو زرو مډالونه وګټل. د اوس د ریو المپیک لوبو ته چمتووالی نیسي، خو د ناقانونه درملو کارونې مسلې د کینیایانو پر چمتووالي اغیز کړی دی. په تیرو 5 کلونو کې د درغلۍ له امله د کینیا په 40 لوبغاړو بندیزونه ولګېدل. دا موږ ته سپکاوی دی او په ځانګړې توګه سپورټ او اتلانو ته سپکاوی دی. که ثابت شي چې یو لوبغاړي د وړتیا د ښه کولو لپاره درمل کارولي، دا په خپله د زیارستونکو لوبغاړو سپکاوی دی. همدې خبرې پریشانی ډیره کړې ده. BBC ته یو ویډیو په لاس ورغله چې پکې یو لوبغاړي ته د ډاکټر لخوا درمل پیچکاري کیږي. نشو ویلی چې دا کوم ډول درمل دي، خو امدا لوبغاړی چې نه غواړي وپیژندل شي موږ ته یې وویل چې د وړتیا د ښه کولو لپاره درمل وو. تا کله د وړتیا د ښه کولو لپاره درمل کارولي؟ Yes, of course. هو. څو ځله؟ Many times. ډیر ځله. ولې؟ In Kenya, most people are using. په کینیا کې ډیر خلک دا کار کوي او کنه نو ټول وخت به په روزنه بوخت وي. د نومبر په میاشت کې په نایروبي کې لوبغاړو د سپورتي چارواکو پر خلاف لاریون وکړ چې ګواکې په فساد کې ښکیل دي. دا اونۍ چارواکو د شوکې او فساد تورونه رد کړل، خو موږ له یو بل لوبغاړي سره ولیدل چې د سپورتي ادارې لخوا ګواښل شوی، ځکه د ناقانونه درملو په ازموینه کې پاتې راغلی و. هغوی له ما $15,000 غوښتل. ما ورته وویل چې وس یې نه لرم او همدا وه چې 2 کاله یې لوبې منع کړم. حکومتي ادارې په دې تړاو له خبرو ډډه وکړه، ځکه د لوبغاړو نړیوال فدراسیون یې پلټنه کوي. چارواکي وایي درغلي په سیستماتیک ډول نه ده شوې، خو په داسې وخت کې چې سپورټي بشپړتیا له پخوا تر ډېرې څېړنې لاندې ده، کینیا ډېر وخت نه لري چې ثابته کړي بریاوې سمې دي. د BBC پښتو ټلویزیون نړۍ دا وخت خپرونه ګورئ. لږ دمې وار دی له لوبو خبرونو او نورو رپورټونو سره ستنېږو، نو راسره اوسئ. بیا هم ستړي مه شئ. لندن کې د BBC پښتو نړۍ دا وخت خپرونه ګورئ. د نن د سر خبرونه مو له څه د باندې 2 نویو رئیسې په پلازمینه افغان پلازمینه کابل کې د برېښنا نشتوالي د خلکو ژوند تریخ کړی. افغان حکومت وایي د ستونزې هواري لپاره هلې ځلې روانې کړې. په سوریه کې د وسلوالو مخالفانو ډلو BBC ته ویلي جګړه به ځکه نه دروي چې باور نه کوي روسیه به د دمشق حکومت په ملاتړ له بمباریو لاس واخلي. لس کاله پخوا سعودي د سره سمندرګي پر غاړو د یو لوی ښار جوړولو له هیلو ډکه پروژه پیل کړه. د پاچا عبدالله اقتصادي ښار په نامه د ځای جوړولو کې په $1,000,000 ولګېدل. پلان د داسې یو ښار جوړول و چې پای کې 2 میلیونه خلک ځای کړی شي. خو د تیلو بیو پر زیدو او د سعودي اقتصاد په اړه ناڅرګندتیا سره د دې ښار جوړولو خوب رښتیا کېده لا لرې ښکاري او ورته پاتې واټن یې داسې ښکاري چې لا پسې اوږدیږي. دا د سعودي نوي ښار ته د ورننوتلو دروازه ده. د پاچا عبدالله سوداګریز ښار
دا په نړۍ کې یوه تر ټولو لویه ودانیزه پروژه ده. پلان خو داسې دی چې د سرې بحیرې اړخ ته دغه دښته په یو ښار واوړي چې 2 میلیونه اوسیدونکي ولري. نړیواله سوداګري او ګرځندویه د خپل سیال دوبۍ پر ځای دې ښار ته راجلب کړي. د دې پروژې مشر فهد الرشید د سعودي نوی ډول مشر دی، ځوان، فعال او هڅاند. زه پرې مین یم. که له ودانیز ځای سره مینه لرې نو د داسې ودانیز ځای ته لیدو بل ښه ځای نشته. هر وار چې دلته راځم هوسېږم. د دې پروژې د لویوالي په کچه پوهېدل له تصوره لرې ده. په دې پروژې تر 100 میلیارډ ډالرو هم د ډیرو د لګېدا اټکل شوی دی. د دې ښار اقتصاد به په نړۍ کې د ژورو اوبو په تر ټولو ستر سمندري بندر ولاړ وي. د 2014 کال په پای کې به د سرې بحیرې تر ټولو لوی بندر وي. دا خو بیخي دښته ده. که د کامرې مخ ور وګرځو نو ګورو چې هیڅ هم نشته. ته به نو داسې یو څوک چې په ویښو سترګو خوب ویني چې په دې باور ولري. نو باید په ویښو سترګو خوب وویني چې دغسې څه جوړوي، خو باید په دې سیمه او سعودي کې په توان درلودلو هم باور ولري. د سرې بحیرې سمندر غاړه لا تروسه جوړه شوې نه ده، خو تاسې ځیر شئ هیڅوک هم دلته نشته. په ټول ښار کې 15,000 کسان اوسېږي. دې هدف ته رسېدل چې دلته به 2 میلیونه کسان اوسېږي لا یو لرې خوب دی. د اوس لپاره خو دا ښار یوازې یو ښوونځی لري. دا کوچنیان هم د هغو بهرنیانو دي چې دلته د ساختماني کار لپاره راغلي دي. ښوونځی له ښار سره یو ځای پرمختګ کوي، ځکه نو ورو ورو مخته ځي. د ژوند لپاره ډیر ساعتي ځای نه دی. ښار د بدلیدو په حال کې دی. د ښار له بدلیدو سره به ښوونځی هم بدل سي. د سعودي ډیری ځوانان هیله لري چې د پاچا عبدالله سوداګریز ښار به د یو نوي پرمختللې پاچاهۍ سمبول شي. خو خراب اقتصاد او په منځني ختیځ کې سیاسي حالات به کیدای شي دغه خوب له منځه یوسي. او یوه نوې څېړنه ښیي د نړۍ لروبر 5.5 میلیونه خلک هر کال د هوا ککړتیا له امله له وخت مخکې مري. ویل کېږي د مړینو د شمېر نیم یې په چین او هند کې دي چې پراخه اقتصادي ودې پرې د ککړتیا وریځې غوړولې دي. دا شمیریز معلومات د ناروغیو بار نړیوالې پروژې له لوري غونډ شوي چې هیوادونه یې ورسره هڅولي د زهرجنو غازونو وتلو کمولو لپاره دي د نوې پاکې ټکنالوژۍ وسایل وکاروي. د نړۍ سیمې او افغانستان لا نورو خبرونو لپاره د بي بي سي پښتو نړۍ نننۍ راډیو خپرونه له سپین تڼۍ سره اورېدلی شئ. دا خپرونه هره ورځ د افغانستان پر وخت د ماښام پر 9 او د پښتونخوا پر 8 بجو خپریږي. د بي بي سي نړۍ دا وخت خپرونه ګورئ. دلته یو څو لنډ خبرونه ګورو چې کریمې نعیمي راغونډ کړي دي. له لوړې څخه ښکاري چې په تزمینیا کې اور ځنګلونو ته څومره زیان اړولی. په دې اور کې ان د زرو کلونو پخوانۍ ونې هم وسوځېدې. د استرالیا په تزمینیا ټاپو کې دا کال ډېر وچ او ګرم دی. د فلیپین په مانیلا کې 300 جوړو په یو وار ودونه وکړل. دا ډول ودونه اوس په فلیپین کې ډېر دود شوي، ځکه چې له اقتصادي پلوه ځینې جوړې د واده د مصرفونو بار پر سر نشي وړلی. د بریتانیا په ویلز کې داسې ساحل یا سمندرغاړې نشته چې د سمندري قاچاقړونکو فولکلوري کیسې ونه لري. د اوشن بلو هټۍ څښتن وایي د دغو قاچاقړونکو ټونل یې د خپل دکان لاندې موندلی دی. دی وایي په کوچنیوالي یې داسې کیسې اورېدلې وې. ټونل د اوبو ډک دی او لار یې سمندرغاړې ته وتلې ده. وایي دوی به د دغه ټونل له لارې شراب، بوره او مالګه د هغه وخت د چارواکو په پټه قاچاقول. اوس هم د لوبو او سپورت خبرونو وخت دی. لومړی فوټبال ته ورځو. د انګلستان پریمیر لیګ کې نن شنبه او سبا یک شنبه ګڼې لوبې کیږي. د جدول د بیخ دوهم ځای ساندرلند هم د اوس د مانچسټر یونایټډ کوربه دی. ساندرلند د لیګ له جدوله د لوېدو اندېښنو لرې کولو لپاره د لوبې ګټلو ته په پوره هیلو سترګې پر لار دی. په داسې حال کې چې مانچسټر یونایټډ بیا جدول کې د 4م ځای او هم د اروپا اتلانو لیګ سیالیو کې د ځای نیولو لپاره په مبارزه کې دی. بیا هم له فوټبال سره تمیږو. د ارسنال روزونکي ارسن وینګر یې د کلب مینوال هڅولي چې سبا یک شنبه د لیسټر پر وړاندې د لوبډلې د سیالۍ پیلولو وخت کې د ځان پر سر له احتجاجه لاس واخلي. د لوبې وخت د ژوندیو ټلویزیوني خپرونو لپاره د جنورۍ پر 21 له شنبې یک شنبې ته واوښت. د لیسټر مینوالو چې د لوبې وخت له بدلولو مخکې د سفر او استوګنې ټکټونو اخیستي وو د پیسو تاوان یې کړی او اوس تکل لري چې احتجاج کې لوبغالي ته
15 دقیقې وروسته ورننوځي. په کرکټ کې بیا د جنوبي افریقا کریس مورس په 38 توپونو په زړه پورې 2 منډې وکړې چې ورسره یې انګلستان ته په 1 وکټه یا 1 لوبغاړي ماته ورکړه او د یو ورځنیو لوبو لړۍ 2-2 برابره کړه. پر همدې مهال د استرالیا اډم ووجز د نیوزیلند په وړاندې د خپل هیواد ټیسټ لوبې 2مه ورځ په 160 منډو پای ته ورسوله چې لا سوځېدلی نه دی او د ډون براډمن د بیټینګ له 9.4 منځنۍ کچه مخکې شوی دی. ټینس کې بیا د ارزونې خپلواک پلاوی چې د لوبو کې د فساد دعوو په اړه د پلټنو لپاره جوړ شوی وایي د څېړنو او پلټنو بشپړتیا او د موندنو په اړه راپور ورکول به 1 کال وخت نیسي. دا ګام د BBC بز فیډ نیوز له پلټنې وروسته اخیستل کېږي چې له شکمنو ناقانونه شرط وهلو یې پرده پورته کړې وه. اوس هم د یوې آلې خبره چې د خوب پر وخت د خریدو غږ کمولی شي. د ګوګل بې چلونکي ګاډي چې ښایي په قانوني ډول هم وپېژندل شي او د چین ګوانګجو کې د چینایانو په سرلني اختر لمانځنې. دا ټول د دې اونۍ په کلیک کې ګورو. خریدا ښایي ځینې وخت لویه ستونزه شي خو اوس په تېر شوي سږنی کال یوه داسې آله راووځي چې د خریدو غږ به کموي. د سایلنټ پارټنر په نامه دا آله د شورماشور لرې کولو ټکنالوژۍ په مټ کار کوي چې تر ډیره خوږیو کې کارېږي. د خریدا ضد غږ له دې آلې لرې کیږي چې بیا په خپله د خریدو غږ هم چوپوي. پایله کې به کوم خریدونکي ته ورنږدې یو کس هم د شپې ښه خوب وکړی شي. راځئ وګورو ټولنیزو رسنیو کې بیا څه کېږي. دا د ټویټر لپاره مهم وخت دی. د نویو کاروونکو جلبولو په ناتوانۍ یې ونډې لا نورې پرځېدلې دي. نو دا به د ټویټر لپاره د پای په معنا وي. په جواب کې دوی په هغه بڼه کې لوی بدلون راوستی چې د کاروونکو د وخت لیکه یې پرې ښکاري. داسې یو پلان هم نظر کې دی چې له مخې به یې تر ټولو غوره ټویټونه ښوول کېږي. د ګوګل بې چلونکي ګاډي اوس د رښتینو چلونکو ګاډو په څېر په قانوني ډول رسمیت پیژندنې ته پر لار دي. تر اوسه له یو انساني چلونکي پرته هیڅ ګاډی هم د لارې تګ وړ نه دی بلل شوی. خو امریکا کې د سړکونو تنظیمونکې ادارې دا نظر بدلوي. د ادارې ګوګل ته په یو لیک کې ویلي اوس لا معقوله خبره ده چې د ولکې کړۍ تر شا د یو چا پر ځای یو څه هم ومنل شي. او پای کې راځي د چین جنوب ګوانګجو ته لاړ شو چې په دودیز ډول یې د چین په سرلني اختر لمانځنې کولې. 1500 نڅاګر روبوټونه او هم ګڼ شمېر ډرون الوتکې چې اسمان یې ورسره رنګین کړی و. نو هم دوی او هم تاسې ته خوشحاله په سرلنی اختر. چون جی کوایله. د ټکنالوژۍ له تازه خبرونو سره مو دا خپرونه هم پای ته رسیږي خو که چا نه وي کتلی او برېښنا هم لري او غواړي بیا یې وګوري نو د 4 ساعتونو لپاره زموږ پر ویبپاڼه کتلی شئ. انټرنیټ ته په لاسرسي BBC پښتو.com هلته نور بېلابېل خبرونه هم کتلی شئ. خپرونه همدومره تر بلې مو لوی څښتن مل. ښه شپه.